سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو ډیره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې یو بدبخته مور راپاڅېدلې خپله د 8 میاشتو لورې په ډېر بېدردۍ سره وژلې ده او وجه دا ښودل کېږي چې دوی په کور کې لانجې وي او د کورني جګړو له وجې دغه ښځه راپاڅېدلې او خپله لور یې وژلې ده چې د لور عمر یې 8 میاشتې و او د اطلاع میلاوېدو سره پولیس هلته وررسېدلي دي او دغه ملزمه یعنې دغه مور یې ورله په حراست کې اخیستې ده یعنې نیولې ده. پولیسو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا واقعه په جنا روډ باندې شوې ده چې دا په ګوجرواله کې یو ځای دی او دغه ښځې نوم خدیجه دی، د خاوند نوم یې نبیل دی چې په خرچه باندې په کور کې لانجه شوې وه، جګړه شوې وه چې په دغه وجه باندې ښځه غوسه شوې ده. ښځه راغلې ده او خپله 8 میاشتو لور یې رانیولې ده، په مری ورته لاسونه ایښي دي او هغه یې مړه کړې ده، وژلې ده چې هغې په هغه موقع باندې ساه ورکړې ده. دا افسوسناکه واقعه چې پرون شوې ده او په ګوجرواله کې شوې ده. ډېر زیات خلک یې خفه کړي، هر څوک چې د دې واقعې نه خبر شوي دي نو خفه شوي دي. یقینا ضرور به خفه کېږي چې دا ډېر ظلم شوی دی. د داسې ظلمونو مخنیوی کول ډېر زیات ضروري دي. داسې مجرمانو ته سخته سزا ورکول پکار دي چې بیا دپاره څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. دا افسوسناک خبر تر همدې ځایه و. له نورو تازه خبرونو لپاره موږ سره اوسئ.